زه ته وظیفه خیم کنه د شپې چې کله م راپاڅېدې په خوب کې چې کله هم راپاڅېدې دغه دعا ووایه دغه کلمات ووایه بیا پسې دعا وغواړه پیغمبر ګرنټي درکوي دا دعا قبلېږي څومره اوچته وظیفه ده ستا څه مسله ده وجي زما کار نشته ستا څه مسله ده بچي نشته څه مسله یې د غربت دی څه مسله یې بیمار څه مسله ده دا او دې نه علاوه چې الله مې وبخي الله راباندې اوس د عباده بن الصامت دی روایت ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم من تعار من اللیل څوک چې د شپې راپاسي څوک چې د شپې راپاسي یعنې خوب منځ کې راپاسي خوب منځ کې سړی کله راپاسي کله سړی ویریږي تږی شي یا ډډه بدلۍ را بدلۍ سترګې کولاو شي دا ډېر قیمتي دعا ده ګورې او ډېر قیمتي وخت ته چې کله ډډه بدلۍ را بدلې او لږ راویښ شي نو دا بس نیم دا کمبل ښه په ځان را ټیټ کړي تیز کې یو قیمتي کار ته کولی شي دنیا وما فیها چې را جمع کې نو دومره لویه خبره تا ته نشي میلاوېدی څومره چې دلته تا ته میلاوېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا سړی چې د شپې راپاڅېدو کېناستو دعا یې ووایي هغه دعا یې څه ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله آسان ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله دي ترجمة مرتوكو لا إله إلا الله وحده نشتی د عبادت حقدار مگر الله دے وحده یک یوازی لا شریک له دا غیر سره هیڅ څوک شریک نشتی له الملک خاص د الله د پاره بادشاہي ده وله الحمد او خاص هغه لره ستاینه ده وهو على كل شيء قدير او هغه په هر څیز باندې قادر دی الحمد لله ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي وسبحان الله او پاک دی الله ولا اله الا الله د الله نه علاوه بل د بندګۍ حقدار نشتی والله اکبر الله د ټولو نه لوی دی ولا حول ولا قوة الا بالله نشته د ګناه نه د بچ کېدو او په نیکۍ باندې قدرت مگر صرف د الله په توفیق سره دا مطلب دی یعنی یا الله زه د هغه وخته پورې ګناه نشم پرېښودی او زه د هغه وخته پورې ستا عبادت نشم کولی تر څو چې تا ماله طاقت نه یې راکړی لا حول ولا قوة الا بالله ترجمه ده که ته ګناه پرېږدي که نه نو ځان ته به اوچت نظر مه ګوره د الله په تا رحم کړی تاله طاقت در کړی ته د ګناه پرېښودي او که ته یو عبادت کې کمال دا دی چې الله تعالی توفیق در کړی دی نو ځکه ته دا عبادت کې دا دعا دی سړي ووي ثم قال بیا ووي رب اغفر لي او بیا دا ووي چې یا الله ما وبخه او قال یی داسې ووي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ووي دې سړي دا الفاظ ووي دا الفاظ چاته یاد دي ووایي چې لا إله إلا الله ولا إله إلا الله بارك الله فيك دا كلمات تيوي ثم دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دې سړي دعا وغوښته یعنی خپل ځان د پاره د الله نه څه حاجت وغه وغوښته استجیب له الله بدل دعا قبله وصرف دانا فإن توضأ وصلى او کچرته دا سړی د طلایي نه پاسېدو چاردای مې وکړو مونځ یې وکړو قبلت صلاته دغه مونځ ولم الله قبله
اوس ګوره دې فضیلت وظیفه ده او یاد یې کوي څه په نمونو ناشنا وظیفه ده دا په وظیفو پسې چې ګرځي څومره اوچته وظیفه ده ستا څه مسله ده وایي زما کار نشته ستا څه مسله ده بچي نشته څه مسله یې ده غربت دی څه مسله یې بیماري څه مسله ده دا ده او دې نه علاوه چې الله مې وبخي الله راباندې رحم وکړي الله علم راکړي الله عزت راکړي الله کامیابي راکړي زه درته وظیفه ښیم که د شپې چې کله هم راپاڅېدې په خوب کې چې کله هم راپاڅېدې دغه دعا ووایه دغه کلمات ووایه بیا پسې دعا وغواړه پیغمبر ګرنټي درکوي دا دعا قبلېږي زه نه یم دا د پیغمبر خبرې دي او بیا په هغې پسې زیاتېږي الله اکبر چې مونځ دې وکړو دا مونځ هم قبول کړی شوی مونځ دی پوه شوي به که نه عملي کوي به که نه څه دومره ګران کار دی ته چې خوب کې راپاسې او تږی شوی اوبه پکې څکې که نه څکې ښه پاسې ښه اوبه څکې ښه بلکې دا د موبایل دا نشهیز پکې موبایل هم وګوري که چې ته کړنګ شوی او دې وزیر اعلی ته چې ته میسج راغلی ضروري ګوري پکې موبایل که ته د هغې په ضد دا ووایې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد سبا دا ټیم درته شمار کړم چې بیا نه وایي چې څومره اوږده دعا یې راته ښوولی ګوره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خب دې باندې ولګېدو 14 سکنډه تا دا ختم کړو بیا دی الله په ما باندې رحمتونه د دنیا او د آخرت راووروه یا الله او یا الله ما وبخه او یا الله زما د دنیا او د آخرت مسلې اسانې کړه شپږو سکنډه دا شو ټول 40 سکنډه کې تا داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي 40 سکنډه کې تا داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي نو که پاسې د اودس دې وکړو 2 رکعاته دې وکړو یو پاو ساعت هلته دې ولګول 20 منټه دې ولګول نو داسې یو نعمت به ته را پیدا کړي